د افغانستان ملي لوبډلې په نړیوال جام کې څلورمه لوبه هم وبایلله. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب تر شریکېدلو مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان ملي لوبډلې یو ځل بیا په نړیوال جام کې د تمې خلاف لوبه وکړه. دوی په خپله څلورمه لوبه کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدلو سره 106 منډو هدف جنوبي افریقا لوبډلې ته کېښود. په نننۍ لوبه کې هم د تل په څېر 2 ځلې لوبه د اورښت له امله ودرېده چې په نتیجه کې دا سیالۍ د باران له امله 48 اورونو ته راښکته شوه. خو افغان لوبغاړو بیا هم ټاکل شوي اورونه ونه لوبول او ټوله لوبډله په 40 اورونو کې په 125 منډو وسوځېده. افغان لوبډله چې په دې ورلډ کپ کې د 4 لوبو په بایللو سره ډېر افغانان خواشیني کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د ډېرو افغانانو د توندو نیوکو سره مخ ده. دوی وایي چې یو خواته یې کپتان بې وخته بدل کړ او بل خواته یې د لوبډلې پخوانی لوبغاړی نوروز منګل د بیټینګ کوچ ټاکلی چې نوموړی د کوچینګ وړتیا نه لري او غواړي چې یو نړیوال تکړه روزونکی دی د ټیم دپاره پیدا کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو په کمنټ کې را سره شریک کړئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو ضرور یې سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. د الله په امان.